دا کوم کارکردګي نه ډېر زبردست کارکردګي روانه ده. په خپله د هغو مخالف پارټۍ والے یم، تاسو ته پته ده، خو د هغو چې اوس پورې کومه الرحمن الرحیم. ډېرو قدرمندو کتونکو د نمیر ټي وي سره نجیب الله نجیب یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمندو کتونکو راوتی یم د جوړ بازار ته، د جوړ په بازار کې ولاړ یم او دلته به مونږ نن د خلکو نه د دې ځای کوم چې د خلقه PK20 MPA صاحب ریاض خان چې معاون خصوصي دی د مواصلاتو لپاره، نو د هغې د کارکردګۍ په حق باندې به د خلکو نه پوښتنه کوو. دوه قسمه خبرې دي، یو د حکومت کارکردګي ده او یو دا د MPA صاحب کارکردګي. نو په هغې حواله به موږ د خلکو نه تپوسونه کوو، زموږ سره اوسئ. مهرباني مونږ خو د PTI د کارکردګۍ نه خو مطمئنه په دې بنیر کې لږ ډېر یو او په دې ملک ګراني نه ده، خو د عمران خان د وجې نه ده، خو د حالاتو د وجې نه ده. نور خو ماشاءالله چې کوم کارونه ریاض خان روان کړي، ښکلي کارونه روان کړي دي. او ریاض خان مخکې جماعت اسلامي پارټۍ کې و، جماعت اسلامي رکن دی، د هغې نه بس دی په ښه طریقه پوهېږي کارونه په کولو باندې. او د PTI نه خو دلته کې شی خطا دی، کم دلته کې ورکران دي، دا خو د کار خاوندان مقامي قیادت نه یعنې او دا مقامي چې کوم دي دا د کار خاوندان دي. چې څونه په دې وړو کلو کې کارونه وشول نو دونه په جوړ کې غټ کارونه نه دي شوي. ولې چې د ګراړۍ او د بامپوخې د دې خوړونو ته زه لاړ شم ګرځېدلی مې وپېره، نو د هغو خوړونه چې دي هغه سیمټي شوي دي او زما خوړ ته وګورئ دغه شانتې پروت دی، وروره اوبه پکې بهېږي او خلک په چاقلو کې راوړي. نو کېدای شي پسې تللي نه چا ورته ویلي نه. ولې دی د دې نه خبر نه دی، دی چې به وټله ګرځېدو نو دی به په دې خوړونو باندې نه تلو که نه دی نه خبره دی. خو په پېښور کې که نه اوس مخکې به اوس په پېښور کې شو، نو د هغې پورې خو په پېښور کې نه و که نه زما په شان عام سړی و که نه چې دی به ما پسې وټله راتلو او وټې کتو نو ده دا خوړ نه و لیدلی، ده دا علاقه نه وه لیدلې. د وړمبی د عرض دی چې د پاره د خدای به زمونږ په دې لارو کوڅو باندې تاسو کارونه کوئ، خو وړمبی به دې خوړ باندې به فرش واچوئ چې عوام ټول په دې غاړه راوځي، جنازې پرې راوځي، خلک پرې راوځي، مریضان پرې راوځي، نو ټول نه مخکې به یې په دې باندې کار وکړو. خلک 100% مطمئن دي، موږ 200% مطمئن یو. ځکه چې موږ په ریډن کې ټوپیرو کو 1 کروڑ 35 لک روپۍ باندې هغه غټو سره ټانکۍ جوړېږي. پر موږ د کالج ته لاړو هلته ډېر غټ کار شروع کړی دی او داسې به د ثابت بنیر کې به دغه نه هغه به د خلکو کې یو کله چې هغه پکې کارونه نه کړي، هغه ټوبیل په شکل کې دي، په هر ځای کې خپل کار کړی. مطمئن یې 200% مطمئن یو 100% دی، بل 200% بالکل. ریاض خان چې کوم کارونه وکړل داسې په تاریخ کې یو MPA نه وکړي. زه به مطمئن یې 100% مطمئن یم. زه به خپله نیشنلي یم، خو لکه ریاض خان چې کوم کارونه وکړل دی نه موږ 100% مطمئن یم. پر روان وخت کې به وټ عمر کې که ناستې مطمئن یې نه یاره وټ خو به خپل دغه ته ګورو، خپل پوزیشن ته ګورو، مطمئن یې لکه یو مطلب دا دی. او په څه وجه دې مطمئن یې؟ بس کارونه یې ډېر وکړلو، غریب ته او خان ته او دغه ته پکې نه ګوري، بس کار کوي، کار دی، بس هر چاله کار کوي. مطمئن ځکه یو چې ډېر ښکلي کارونه موږ له وکړلو، روډونه پاخه کړل، لارې کوڅې پاخې کړل، موږ ښکلي کارونه وکړو. نو ښه مطمئن یې؟ ښه مطمئن یو. مخکې دا کارونه چا کړي؟ مخکې هېڅ چا هم داسې نه وکړي. او لکه ځکه چې په روډونو باندې هر ځای کې چې دی نه لکه کاروایي شروع ده او لکه هر یو کلي دی چې کوم دی لکه روډ پخېږي او شروع دی کار. یو 10% د مطمئن یم سیوانه، نور ته نه مطمئن؟ نور ته نه یم. په څه وجه؟ نو که تاسې وګورئ نو زموږ د لارو کوڅو ته وګوره، لکه د جوړ د چوک دی خال ته وګوره، د ایدم د خوړ ته لکه هغې پول خو منظور کړی هغه نو هسې منظوري ده، روزانه دا پیتې دلته کټ کېږي، تاسو ووینئ موږ یې وینو، عملي کارونه څوک نه کوي. هسې دا کوئی ریاض خان دی، کو هغه شیر اکبر دی، موږ ته مطمئن یو. ریاض خان ډېر مطمئن یو، کارونه ډېر ښکلي شروع دي، ډېر ښکلي کارونه کوي. زه سماجي کارکون یم، زما د پارټو سره ذاتیت نشته. صحیح. د عمران خان د مېګایي نه خلاف یم، خو چونکې د ریاض خان دی چې کوم کارونه کوي، زما ممبرانو بنیر کې چې کوم کارونه ډېر ښکلي کارونه یې وکړو، ښکلي کارونه شروع دلته روډونه دي، ما یې تماشه کړې ده. صحیح. هغه هم ښه ښکلي چلېږي. هر یو کار چې کوم دی د ریاض په کار کې یو پوټې غلطي نشی د شیر اکبر. یاره موږ ته داسې مطمئن یو، زموږ د غریبانو سره سات نه ورکوي، د غټو خلکو سره سات ورکوي، نو موږ ته څه مطمئن شو. خو داسې هغه عمران خان هم زموږ سره وعدې کړي چې یاره موږ به د غریب غربت به ختمه، غریب یې ختم کو، غربت یې ختم نه کو، غریب یې ختم کو. وړه 1400 ته ورسېد، ټیم 4000 ته ورسېد، ډبه 600 ته ورسېد. لکه په دې خبره موږ مطمئن نه یو چې زموږ د غریب سړي خپې وخت یاره ښه کافي ته مطمئنه یو. په څه وجه؟
بس مونږ له چې کوم دی نو ډېر کارونه وکړلو، روډونه راله روغ کړل، لارې روغې کړلې، وایي شولې، ښه مطمئنه یو تی. یاره رورې زه دې سره نه یم مطمئن. څه وجه؟ په دې جوړ چوک کې تم پاتې کېږي او زم پاتې کېږم. کار نشته، بېروزګاري ده، غریبانان نه وځي کار له او کار نشته. د اوسه په چا کومه کارکردګي نه ډېر زبردست کارکردګي روانه ده. پخپله د هغو مخالف پارټۍ والا یم، ته پته ده. خو د هغو چې اوسه پورې کومه ښه کارکردګي روانه ډېر زبردست کارکردګي. مطمئن یې دي؟ مطمئن خو خاص کر د مهنګایي خلک خبره کړې ده، د پخپله پته ده او زیاتره په دې بازارونو باندې مؤثرات دي چې په مهنګایي باندې څونه توجه وشي نو دومره به ښه وي. جی زه ګاډی چلم، ډریور یم، پلینکو چلم. ریاض خان او شیر اکبر خان چې دی هغه خو لکه زمونږ منتخب نمایندګان دي او خبره د مهنګایي ده، نو لکه مهنګایي چې دی د حکومت ته طرف نه نشته. مهنګایي موږ په ځان پخپله راوستې ده. څنګه؟ مهنګایي موږ ځان باندې پخپله دا راوستې ده چې څوک تپوس نه کوي. لکه اوس په یو دکان کې یو شی دی هغه په 1.5 روپۍ دی، بل ځای کې په 40 روپۍ دی. ټیک شو؟ نو چې کله ته یو شی لکه اوس دغه دکان دی، د سبزۍ دکان دی، په یو گاونډ باندې 2 دکان دي، په یو کې به ټماټر په 80 روپۍ، په بل ځای کې په 50 روپۍ. بس وکړه کار روان کړی به زوم په علاقه باندې کار باندې نشته. تاسو مطمئن نه؟ نو زه خو دا نه مطمئن ځکه چې زه د خپل وټ نه مطمئن یم، ما کوم خپل ورکړی د پای باندې مطمئن یم ځکه چې د ما کوم چې قاید دی الحمدلله هغه د اسلام یو سربراه دی، سربر د اسلام لپاره کار کوي. زه په هغې باندې مطمئن یم، په دې باندې نه. مونږ خو دا خبره به وکړو که نه، زمونږ په دې حلقه کې ډېر شي MPA ګان راغلي او مخکې به د 2002 کې چې کوم MPA راغلی زمونږ سپیکر صاحب، سابقه سپیکر صاحب باجیان صاحب، هغه ډېر زیات کارونه کړي په دې حلقه کې. د ډګر هسپتال هم اپریټ کړی دی، مونږ ته کالج هم راکړی، روډونه هم راکړي. نو ټول د هغې نه پس بیا سیدریم او افریاپور راغلي ولو، نو خلکو به هغه باجیان صاحب یادولو، هماغه ویله که باجیان صاحب کارونه کړي بیا چا نه یې کړي. اوس ریاض خان چې کوم روان دی نو انشاءالله د خو لا وخت پاتې دی، خو کوم کارونه چې شروع کړي دي، کوم کالج چې مونږ ته سپیکر صاحب راکړی و هغه پای کې BS بلاک چې دی بل چا نه راکړی دی. اوس ریاض خان پکې بنیاد کېښودلو. تاسو ته پته ده، تاسو به تللي هلته کې. د دې نه علاوه دنیا شي په هر ویسي کې، په هر یوسي کې کارونه سټارټ دي، د اوبو په شکل کې، د لارو کوڅو په شکل کې. مطمئن یې؟ نو د ریاض خان او د حلقې د حده پورې خو مونږ مطمئن یو. او په بره باندې خو مونږ د عمران خان نه لکه مطلب د ملک د تمابتي کوو که نه، نو مونږ دا خبره کوو هغه ته چې یاره ټیک ته دا ملک په کرایسس کې دی، حالات خراب دي د ملکو، کنډیشن په هغې حالت کې نه دی چې ملک چې دی نو ترقي وکړي. خو غریب عوام ته چې دی دا مهنګایي کمه کړي لږه، او دا مهنګایي چې دا د غریب عوام دپاره ډېر انتهایي لکه یو دغه دردناک غوندې صورتحال اختیار. فرض که مهنګایي کمه نه شوه او دا کرایسس دغه شان روانو څنګه چې دي، تاسو د PTI ډېر سرګرم کارکون یې، نو بیا هم داسې که نه په شا کېږي به؟ نو لکه مونږ خو د خان صاحب سره په دې دغه کې چې ملګري په دې قافله کې، نو مونږ دا خبره کوو چې غریب عوام ته او پاکستاني ته چې دی خپل حق میلاو شي او مهنګایي چې دا په دې کنټرول راشي، ځکه چې غریب سړی چې دی هغه سهار چې راوځي نو هغه دا غم کوي چې یاره زه به کوم ځای غوښه اخلم، کوم ځای به چرګ اخلم، کور ته به نن سبزي څنګه وړم. نو چې د هغه په لږو پیسو باندې کار وشي او د هغه چې دی مطلب د کوره ضرورت په لږو پیسو سر شي، نو بیا به هغه خامخا خان صاحب ته چې دی ترجیح ورکوي. په دې کې بیا د نورو سیاستدانانو اړو ځای نه پاتې کېږي. خو که فرض کا خان صاحب ډېر وایي چې یاره زه ملک ټیک کړم، زه چې دی نو معاشي نظام سې مستحکم کړم، خو چې لکه دا عوام، دا غریب عوام چې دی دا پکې دردیږي او مطلب د دې دا مهنګایي چې کوم دا پې مسلط دي. نو زه یم چې عام سړي چې دا په 2018 کې هم سپورټ کړی دی، په 2013 کې هم په KPK کې سپورټ کړی، نو په 2023 یا د هغې نه خوا چې کوم الیکشن وي پای کې به بیا ډیس هارټ بشي، بیا به خفه شي. نه ممبران پیژنم او نه څه پیژنم، ولې چې سر شي زمونږ وایي چې خدای د ترموز په کله تشي چې د خپلو بچو چاته یو پاوډه وګټو. زمونږ د ممبرانو سره څه کار دی، زمونږ د کمیشنرانو سره څه کار دی، مونږ ته خو مهنګایي کمول غواړي. زمونږ کوریاس خان وګټي یا بل وګټي یا شیر اکبر خان، مونږ په هغې شي چې کوم مونږ له خو غریب سړي چې چیني ارزانه ورپکار دي، په 240 روپۍ باندې کیلو غوړي دي، دا غوړي دي اوس هم 100 ګرام یې پکې کټ کړي دي. وایي که واخلې ګینې مه اخله، د وړو ته وګوره ډنډې غریب سړي ته اوس ډنډې وړه نه میلاوي. داسې MPA لکه مخکې نه دی راغلی او الحمدلله دومره لکه د خپلې حلقې ته دومره توجه ورکړې ده که نه چې ځای په ځای کارونه لکه شمارل ګران دي څومره کارونه شروع دي الحمدلله.